السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل کامیاب لره. محترمینو، د لیلة القدر شپه ده، د 28م هغه شپه ده چې د ټول کال لپاره مسلمانانو ورته انتظار کړی و، خو راورسېده. د دې شپې یو مجرب عمل، یوه وظیفه له تاسو سره دوستانو نن شریک کوم، او هغه عمل چې نبی علیه الصلاة والسلام به هم کوی، او هغه وظیفه د سره شریک کوم دوستانو چې په دغه شپه باندې دا وظیفه وکړي، انسان هره دعا یې قبلیږي. په دغه شپه چې کم کس دغه وظایف کوي، په دغه شپه چې کم خواهش لري هغه یې پوره کیږي. په دغه شپه باندې هر انسان چې الله تعالی ته لاس پورته کي، چې د دنیا کم نعمت وغواړي الله تعالی یې ورکوي، چې په زړه کې یې کم ارمان یې غواړي هغه پوره سي، ترسره سي، الله تعالی یې ورپوره کوي. په دغه شپه کې الله تعالی داسې قدر یکی ده که انسان د دغه شپې قدر وکړي او عبادت وکړي، وظیفه وکړي، الله تعالی به داسې قدر او عزت په دنیا کې ورکړي چې دی به خپله ورته حیران وي، او الله پاک جل جلاله به د لوړې رتبې خاوند کړي، د عزت خاوند به کړي، د شهرت خاوند به کړي، هر حاجت چې دی لري هغه به یې ورپوره کړي. په هر مقصد کې چې دی کامیابي غواړي، په هغه مقصد کې به الله تعالی کامیاب کړي. نو دوستانو، دا موقع له لاسه مه ورکوئ. دغه شپه ده چې تېره سوله، بیا خدای خبر چې پر موږ او تاسو به راځي، بیا به موږ ژوندي یو که به نه یو. نو دا موقع راورسېده، دا موقع له لاسه مه ورکوئ. کوشش وکړئ دا وظیفه په دغه شپه باندې وکړئ. اسانه وظیفه ده چې قل هو الله احد وظیفه ده دوستانو، یا د سورة الکوثر وظیفه ده. هر کس زده ده، هر انسان زده ده. دونه سخت عمل هم نه ده چې خامخا به مثلا داسې مشکل کار وي، نه، دا اسانه ده، هر څوک یې کولی شي. دوستانو، د دغې شپې مبارکې برکت فضیلت بې انتها زیات ده. دغه ټول کال سي، دغه ټوله میاشته سي بهترینه میاشته بلل کېږي د دغې یوې شپې له برکت څخه. په دغه شپه باندې نبی علیه الصلاة والسلام بې انتها زیات عبادت کوئ، صحابه کرامو کوئ، تابعینو کوئ، تبع تابعینو، اسلافو ټولو کوئ. اوس هم په دغه شپه باندې په دې اوس موجوده عصر زمانه کې هم داسې مسلمانان شته چې په دې شپه باندې تر سهاره پر عبادت باندې الله تعالی ته ولاړ. نبی علیه الصلاة والسلام هغه شخصیت و چې له الله نه بعد په ټول کائنات کې، په ټول مخلوق کې بهترین شخصیت دی، تر ده بیا بل نه و. خو هغه هم الله تعالی ته پر عبادت به دومره زیات ولاړو چې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به دومره ډیر عبادت کوی چې د ده پښې به وپړسېدې. دا فرمایي چې ما پوښتنه ځینې وکړه چې رسول الله، ایا تا ته خو الله تعالی تر ټولو هغه څه در تېر سوی دی، ته خو الله تعالی معاف کړی، بیا هم دومره سختي کوې، دومره ډیر عبادت کوې؟ نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته وویل چې آیا زه نه غواړم چې زه د الله تعالی له شکرګزارو بندګانو څخه جوړ سم؟ یعنې څوک چې د انسان چې څنګه شکر د الله تعالی ادا کوي، د خپل بدن، د خپل مال، د خپل اولاد، د خپل دولت شکر چې ادا کوي، هغه په عبادت سره ادا کیږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام بې انتها زیات عبادت په دغو شپو کې، دغسې په نورو شپو کې هم نبی علیه السلام ټول عمر عبادت زیات کوي، یوازې په دې شپه نه، خو په دغه شپه باندې به عبادت ډیر کوي، ځکه چې په دغه شپه باندې یوه شپه عبادت کول تر 83 کالو څه زیات ثواب لري. مثلا تر 1000 میاشتو بهتره د الله تعالی په قرآن کې خپله فرمایي. محترمینو، په دغه شپه باندې چې انسان عبادت وکړي، دعا وکړي، دعا یې قبلیږي، کم خواهش یې وي هغه خواهش یې په دغه شپه باندې ترسره کیږي. که انسان غواړي چې حاجت مې پوره شي، دعا مې قبوله شي او زه کامیاب سم، په دنیا کې هر کس دغه خوب لري، دا خواهش لري، دا ارماني چې زه کامیاب سم، زه په دنیا کې ترقي وکم، یا شهرت، یا عزت، یا دنیا له لارې، یا د اولاد له لارې، خو په یو رقم باندې یې غواړي، خو محنت نه کوي. ګوري دا شهرت، دا عزت، دا مثلا کامیابي داسې ده، دا به سړی محنت کوي. پر شپه باندې د شپې په نیمۍ کې الله تعالی ته وزاړه، عبادت وکړه، زه ګرنټي در کوم چې هره دعا کوي الله تعالی یې قبلوي. هر کار کې شهرت، عزت غواړي، پرمختګ غواړي، کامیابي غواړي، الله تعالی یې خامخا درکوي، فاته نه لري. نو تاسې ټوله شپه باندې عبیده یې
او سهار هم بیا داسې په لهو او لعب کې در باندې تېره سي او بیا هم غواړې چې الله تعالی ما ولې نه کامیابه کوي، الله تعالی دې ما دعا ولې نه قبلوي، الله تعالی دې ما حاجت ولې نه راپوره کوي، الله تعالی ولې ما په خپل مقصد کې نه کامیابه کوي او زه ولې کامیابي ته نه رسم. خو چې دغه شان غواړې، دا لاسته راوړل غواړې، نو بیا به محنت کوې، د الله تعالی شکر به ادا کوې، د الله تعالی عبادت به کوې او د الله تعالی هغه عبادت چې د شپې په نیمۍ کې راپورته کېږي او الله تعالی ته وژاړې، بیا نو دغه ستا د کامیابي اولین راز ده. بیا ورته ګوره چې الله تعالی جل جلاله څنګه درته بندې دروازې، څنګه د کامیابي دروازې درته خلاصوي، څنګه دې کامیابه کوي. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی اوښکې دي چې الله تعالی ته مثلا یو هغه ده چې د الله تعالی له ویرې څخه وژاړي راتوسي، پر هغه باندې د جنت اور حرام ده. یو هغه څاڅکی چې مثلا د بدن د وینې د انسان د الله تعالی په لار کې شهید شي، پر دې دواړو باندې دوزخ اور حرام. نو ته چې په عاجزي باندې راپور سي الله تعالی ته وژاړې، یو خو به د دوزخ اور در باندې حرام سي، بل چې په داسې عاجزي سره دعا وکړې، دعا دې الله تعالی قبلوي، حاجت دې هم پوره کړي. دوستانو د دې شپې داسې مثلا وظیفه او د دې شپې عمل د سره شریک کوم. دا شپه شروع ده، مثلا دا شپه له ماښام له لمانځه نه بعد تر صبح صادقه پورې دا شپه ده، لیلة القدر شپه. په دغه شپه باندې جبرائیل امین هم راځي، ځمکې ته راشوه کېږي، پر هر هغه کس باندې سلام وایي څوک په عبادت باندې مشغول وي. خو داسې څو کسان راځي، داسې یو څو کوره راځي، هغو کورو ته جبرائیل علیه السلام په شمول د هغه ملایکو قطعا نه ور داخلیږي چې په هغو کې یو هغه انسان ده چې بلا ضرورته مثلا په ناروا حالت کې، په بې غسلي کې، د جنوب په حالت کې پروت وي، یا هغه انسان چې سودخور وي د هغه کور ته نه ورځي ملایکې، یا هغه انسان وي مثلا په کور کې یا سپی تړلی وي بلا ضرورته د جنگ لپاره، یا مثلا داسې د شوق لپاره د ضرورت نه وي، یو خو د ضرورت وي مثلا د ډاره له چا څخه مثلا د کور حفاظت کوي، هغه نه مثلا بلا ضرورته یې تړلی وي، د کور ته هم ملایکې قطعا په دغه شپه باندې نه ورځي. نو دغه شپې عبادت د دې شپې وظیفه در سره شریک کوم. د ماخستن له لمانځه چې مې کله لمونځ وکړئ، مثلا 2 رکعاته نفل وکړئ یا صلات تسبیح وکړئ، داسې د کله وکړلې، مثلا له هغه نه بعد که د قرآن شریف تلاوت زده خو یې که د نو زده 200 واره قل والله شریفه ووایه، په سر و پای کې 11 واره درود ابراهیمي چې اللهم صل اللهم بارک ده، دا دې وویلې، دعا وکړه په ډېره عاجزي سره. مثلا په دعا کې پخوا چې د 15 منټه په اخیستو، نن 3 چنده منټه په واخه 15 یا 20، په ډېره عاجزي په ډېره خشوع سره دعا وکړه، انشاءالله دعا دې قبلېږي، انشاءالله حاجت دې پوره کېږي. نو فورا ولاړ شه په لهو لعب باندې ځان ماخته کوه. که په داسې مجلس کې چې دیني خبرې شروع وي په هغه کې ځان مشغوله کوې، نور عبادت دې په وس پوره وي، خو صحیح ده که نه ویده شه. کله چې ویده شوې د شپې په نیمۍ کې ګوره کوشش وکړه خامخا راپورته شه. د شپې په نیمۍ کې چې کله راپورته سولې، مثلا داسې وخت چې هغه د سهار وخت لا نه وي را داخل سوی، تر پیشنمي مخکې دلته 2 رکعاته صلات تهجد وکړه، یا 4 وکړه، یا 8 وکړه، یا 12 رکعاته، بیا دغه عمل وکړه، 11 واره درود شریف ووایه او 200 واره قل هو الله شریف ووایه. پر یو وار قل هو الله الله تعالی د 10 سپارو ثواب درکوي، پر 3 واره د 150 سپارو ثواب درکوي. نو داسې دی وویل، بیا دعا وکړه په ډېره عاجزي سره. شاید په دغه شپه کې یو داسې ساعت راسي چې ستا دعا الله تعالی قبوله کړي، شاید په دغه شپه باندې یو داسې ساعت وي چې ستا خواست الله قبوله کړي، داسې وخت راسي او الله تعالی به د دغه شپې عبادت په ټول کال د 83 کالو سره در بدل کړي. دوستانو دغه اسانه عمل و، هر نر هر زنانه یې کولی شي، هر څوک یې کولی شي. نو ضرور یې وکړئ، نن شپه دا یوه شپه پر ځان باندې تکلیف تیر کړئ، د ټول کال د ټول عمر لپاره به درته هوسایي یي. الله تعالی مو کامیاب لره، الله تعالی دې وس او توفیق درکړي چې دا وظیفه تاسو وکړئ. الله تعالی مو تل ژوندي لره. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.